دفاع دل فتنو شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف نهي المنکر امر بالمعروف نهي المنکر امر د خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. امر بالمعروف نهي المنکر. د لغمان ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوی پاچاګل احمدی د دې ولایت د مرکز ولسوالیو له محتسبینو او امیرینو سره د کارونو د ارزونې او په دې برخه کې د شته ستونزو د حل په موخه ناسته ترسره کړه. په دې ناسته کې د محتسبینو پر کړنو خبرې وشي او پر هغوی یې ټینګار وکړ چې خپلې کړنې د وزارت له پالیسۍ سره سمې ترسره کړي. د هرات ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د مرکز هرات په ګډون په ولسوالیو کې د تیرو څو ورځو په جریان کې نږدې د 1500 جماعتونو له ملا امامانو او قومي مخورو سره د همغږي او په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه ناسته ترسره کړي. د غرض د کابل شهري ریاست د بیلابیلو حوزو محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د یادو حوزو اړوند نږدې 50 روغتونونو او لابراتوارونو څخه د امر بالمعروف وزارت له لوري د شوو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. د یاد ریاست محتسبین په دې تړاو زیاتوي چې د کړنو له شروع سره په روغتونونو، تفریحي پارکونو او نورو د ګڼې ګوڼې ځایونو کې د اختلاط او نورو منکراتو مخه تر ډیره حده نیولې ده. بلخوا د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوی عبدالله محمد د مل پلاوی په ملتیا د تعقیب او څارنې ریاست اصلاحات اداري په نشهیي موادو د روږدو کسانو له روغتون او د کورنیو چارو وزارت اړوند قطعي خاص نظامي قطعي له مسؤلینو سره بیلابیلې اصلاحي او د وزارت له لوري د شوو سپارښتنو د پلي کولو په پار ناستې ترسره کړي.